د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه او مهم خبر ته. ملا یعقوب وایي پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه نور نشو زغملای. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي یعقوب وایي پر کونړ او خوست د پاکستان وروستي بریدونه یې د ملي مصالحتونو په وجه زغملي، خو خبرداری ورکړی چې ښایي بل ځل د ورته پیښې د زغملو جوګه نه وي. هغه چې نن یې د اسلامي امارت د بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد د نهم تلین په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې افغانستان د نړۍ او ګاونډیو هیوادونو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغه د پاکستان وروستي برید ته اشاره وکړه، وویل چې د مصالحت او لوړو ګټو د ساتلو په موخه یې په ځوابي اقدام لاس پورې نه کړ، خو ګواښ یې وکړ چې په راتلونکي کې ښایي د خپل ولس او خاورې د دفاع په لار کې له زغم کار وناخلي. هغه د ملا محمد عمر مجاهد کارنامو ته هم اشاره وکړه، وویل چې افغانستان له ختیځه تر لویدیځه او له شماله تر سویله ټول یو لاس کړ. د ویل هغه مهال د افغانستان د ویشلو هڅې روانې وې، خو د اسلامي امارت بنسټګر دغه هڅې شنډې کړې او افغانستان یې له تجزیې وژغوره. قدرمنو دوستانو، له غوږ نیونه مه مننه.